نړۍ څه ډول پیل شوه؟ کائنات څرنګه راڅرګند شو؟ ډیر پوهان په دې باور دي چې کائنات د بیگ بانګ یا لوی چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوي دي. په شلمه پیړۍ کې پوهانو فکر کاوه چې کائنات بې نهایت یو پای نه لري، مګر د آینشټاین د نسبیت نظریې دا تیوري تر پوښتنې لاندې راوسته. ایدوین هابل وویل کائنات تر اوسه نه دي تکمیل شوي، لا د پراختیا په حال کې دي. د هابل د تلسکوپ په جوړېدلو سره د کائنات او بیگ بانګ په اړه معلومات لا ډیر شو. هابل تلسکوپ موندلي چې کائنات په چټکۍ سره د پراختیا په درشل کې دي. دا لوی چاودنه څه ډول رامنځته شوې ده؟ تر هر څه لومړی باید په دې وپوهیږو چې دا لویه چاودنه د یو بم په څیر نه وه، بلکې یوې وړې فضا د پراخوالي په لور خوځښت پیل کړ چې اوس هم د پراخېدو په حال کې ده. د دې پراخوالي چټکوالی یوې چاودنې ته ورته و. پوهان په دې باور دي چې دا پراخوالی حد او پوله نه لري او په یوه تشه فضا کې د خوځښت په حالت کې دي. په نړۍ کې شته قوانین د جاذبې ځواک، پروتونونه، نیوترونونه ټول له لویې چاودنې راپیل شوي دي. تر دې دمخه یې شتون نه درلود. د دې لویې چاودنې په ترڅ کې ستوري رامنځته شو، لمر او سپوږمۍ رامنځته شو او لمریز نظام شتون وموند. د داسې او نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ.